کله مونږ سړی چې د بهر نه غوسه راشو نو خپله غوسه په کور کې په خپله ښځه باندې وکاږو. بچې داسې نه دي کول پکار. نو ځکه خو غني خان بابا وایي چې په غریب همسایه نرې یا په ښځه زورورې فرنګي ته خو ټینګ نه شوي چې کړلې پیزواني عجیبه دې د خاني عجیبه دې د ځواني پښتونه پوی دې نه شم پرواني په وداني. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. زما خوږه مشره دا ولې کله کله هسې بیسه زمونږ مور غوسه وي او موږ رانیسي او موږ ښه وغړوئ. زما خوږه بچې تاسو ته زه یو تجربه کوم. تاسو ته ګلدانې ته ګورئ، بھائی دا ګلدانه خو پرېوته، دا هسې بیسه پرېوته نه جي بلکې تاسو وغورځوله. شاباس بچې، همدغه شانتې په دنیا کې یو کار هم اسې بیسه نه کېږي. که څوک غوسه کېږي نو اسې بیسه نه غوسه کېږي، که څوک خوشحالېږي نو اسې بیسه نه خوشحالېږي. د هغې په شا باندې څه نه څه راز ضرور وي. تاسو ته بچي زه یو قصه وکړم. یو ماشوم او غشي یې په لینده کې ورکړه او داسې ښه یې راښ کړه او چې پرېښوده هغه غشي ډېر په منډه روان و. نو بل ماشوم د هغې غشي نه تپوس کوي چې ای غشیه ته خو سم تیز روانې. نو دا غشي ورته وایي چې زه تیز نیم روان، ما پسې رستو د لیندې زور دی. همدقه شانتې بچې ستاسو مور اسې بیسه نه وي غوسه چې تاسو رونسي او ډبئ، بلکې رستو پسې کیدی شي ستاسو د پلار د غوسې او د وښلو زور وي چې د هغې د وجې نه مور تاسو نه زور وکاږي. زما خوږه مشره هغه څنګه؟ زما خوږه بچې هغه داسې چې دا یو قانون فطرت دی چې اوبه د لوړې نه پښکته ځي او د پښتو یو بل متل دی چې اوبه په کمزوري ځای ماتېږي. زما خوږه مشره په متلونو نه پوهېږم، په قصه کې راته ووایې. ډېره ښه ده بچې. که تاسو سوچ کړي نو د وړاندو ورځو کې په سوات کې سیلاب راغلی و او د سوات د خلکو د کور سامان لرګي تر دې پورې چې ګاډي یې هم وړي وو او هغه په ښکته روان وو تر دې پورې چې هغه سیلاب 400 ته ورسېدو او 400 کې هم ډېره زیاته تباهي وکړله. نو تاسو راته بچي دا ووایئ چې سیلاب خو په سوات کې راغی او تباهي په 400 کې هم وکړله، دا ولې؟ دا ځکه چې سوات په لوړه دی او 400 ښکته ده. زما خوږه مشره اوس زه د ستاسو په مطلب باندې پوه شوم. یعنې زما مور ته څوک غوسه شوي نو ټول زړه په مونږه تش کړي. کله چې زما پلار زما مور ته غوسه شي او یې ووهي نو په هغه ورځ باندې زمونږ خیر نه وي، بلکې دا لاسه وی چې پوره کور د یو جنګ میدان جوړ شوی وي. ډاکټر صاحب هغه داسې چې کله زما پلار زما مور ته غوسه شي او یې وخي نو د هغې نه پس زمونږ مور زمونږ د وهلو دپاره بانې جوړوي، مونږ رانیسي او ډبئ او ښه زړه راباندې تش کړي. نو د هغې نه پس زه ورشم او خپله وړه خورکۍ رانیوم او ښه یې وډبم او هغه په جلا شي ځکه زمونږ کور د یو جنګ میدان جوړ شوی وي. شاباس بچې. نو د خبرې خلاصه دا شوه کله مونږ سړي چې د بهر نه غوسه راشو نو خپله غوسه په کور کې په خپله ښځه باندې وکاږو. بچې داسې نه دي کول پکار. نو ځکه خو غني خان بابا وایي چې په غریب همسایه نرې یا په ښځه زورورې فرنګي ته خو ټینګ نه شوي چې کړلې پیزواني عجیبه دې د خاني عجیبه دې د ځواني پښتونه پوی دې نه شم پرواني په وداني. ستاسو د پوهه کولو یو جهان مننه. دوی ستړی شي بچې.